خبره دا ده چې موږ نه بایلو که حکومت ماته پانتون تړلی وي که حکومت ماته مکتب تړلی وي زه اوس هم ورسره ولاړه یم زما په شمول ټولې خویندې ورسره ولاړې دي تر سنګره پورې هم که غږ وشي ورسره ځو موږ پښتنې یو د پنجاب هغه ښځینه ناست چې فحشا لپاره راوتلي اوسېږو فحشا خپره کړو بلکې موږ پښتنې یو او دغه ټیکری چې زموږ په سر دی دا د ننګ او غیرت نه په سر دی نو انشاءالله چې موږ د خپل فوج سره ولاړ یو هغه که د وطن په ننګ کې هر رقم کار وي موږ ورته حاضر یاستو او د دې ترڅنګ هیڅ ډارېږئ مه دا هېواد 40 کاله په جګړه کې نوم لري ملالب کې شهیدانې شوي دي ډېرې داسې خویندې دي چې په جګړې کې بې نومه تللي دي خو هېواد یې بې غیرتو ته نه دی پرېښی نن که پنجاب دا جرأت کوي چې راځي په پایتخت باندې حمله کوي نو دلته موږ ورسره ولاړ یستو تاسې به دا جګړه بې ځوابه نه پرېږدئ سوشل میډیا کې هر یو نه خواهش کوو چې دوی خپل تبلیغات جاری وساتي دوی د خپلې خبرې جاری وساتي مورال دې نه بایلي زموږ صرف هغه یوه وینا یوه خبره دوی ته ښه مورال ورکولی شي زه بیا هم تکرار کوم نن نظام یوې غاړې ته پرېږدی چې نظام څه کړي دي څه نه دي کړي صرف د وطن په ننګ باندې یو موټی سره ودرېږئ خویندې ورونه ټول راسره یو ځای شئ او غږونه پورته کوي تر څو زموږ فوځیان مورال واخلي او دغه جګړه زموږ په نفع باندې تمامه شي فعلا کابل جان کې آرامي ده خو موږ غواړو چې د دغې برید جواب ښه په کلکو الفاظو ورکړلی شي او تر څو روان هم ده او ښه په کلکو الفاظو ورکول کېږي انشاءالله ټول ټیک ټاک ته راوباسي که نري که ښځې دغه دلته ګوره جنګ یوازې د میدانه د جنګ د میډیام ده دغه ګلخانه غټ سره سینوله غونډه ورځ ته مولانې د پاکستان په ټویټر کې لګیا ده په همدې فیسبوک کې لګیا ده په همدې ټیک ټاک کې ورته توحید هر شی کې جنګ ګوره نن سبا تغییر یې کړی جنګ یوازې د میدان جنګ نه ده اوس جنګ د فیسبوک هم ده د ټیک ټاک هم ده د هر څه ده وروره دغه چې څوک راځي که ښځې که نري بس شروع وکړي مه ورته وروره مه ورته ملا پرېږدي مه ورته قید اعظم پرېږدي مه ورته پوسې نه ورته په قبر کې پرېږدي میز القدم کې چې هر شی زه خو کنځا کوم ښځې هغې نن دونه کنځا ما کړي دغه مې له وسه کېږي یو کس باندې وته مالک دالخور راغی نن په ذل جلال مې د پوری مال زندان ته ځم وځم یې ګورې دلته ځواک صاحب هم راغلی دی ګورې ځواک صاحب هم راغلی دی دغه موضوعګانې خو یارې ودرېږه ورور مې دغه موضوع د 50 کاله کېږي چې خرابه ده دلته چې د افغانستان ملتونه سره یو نسي اتفاق ونه کړي دولت د ملت سره ونه درېږي ولس د ملت سره ونه درېږي دوی ټوله سره یو نسي د دولتونو سره ونه درېږي دا موضوع موږ ته ډېره سخته ده دلته ځواک صاحب هم راغلی دی پر دې به روڼا واچوي ځواک صاحب محترم بخیر راغله سلامونه حسیب خانم بخیر راغلی مهرباني سلامونه په دې هیله چې ټول روغ جوړ صحتمند اوسېږئ زموږ او ستاسو لکه مخکې چې ننګیال ویل او دا زموږ لومړی ځل نه دی د پاکستان سره دویم ځل نه دی دریم ځل نه دی زموږ او ستاسو یې جعفر صاحب زموږ او ستاسو نظامونه اردو هر څه له منځه بل چا نه بلکې همدغه پاکستان وړي او د چا په لاس یې وړي بیرته د همدغه افغانانو په لاس باندې که چیرې تاسو د ډاکټر صاحب نجیب حکومت راواخلئ مقابل کې بل څوک نه ورته درولي تاسو ورسئ د سردار محمد داود خان دورې ته د سردار محمد داود خان مقابل کې څوک ودرولي وه هغه وخت کې هم د خپل افغانستان یو څو تنه بې غیرته د خرڅ شوي غلامان په مقابل کې ورته ودرول نن اوس په افغانستان کې چې دا کوم حالت رامنځته شوی زه دلته غواړم د خپلو خبرو خلاصه به ډېر په لنډو ټکو کې یو څو خبرې وکړم طالب سره زه ستونزې لرم طالب زما سره ستونزې لري طالب شتون په افغانستان کې مشروع نه دی حکومت یې مشروع نه دی ولس یې نه مني ګوره دا زموږ او ستاسو داخلي ستونزې دي له طالب سره به بار بار خبرې کوو که زموږ خبرې ته غوږ نه نیسي زموږ سره بحث ته نه کیني خو دا یې هم لاره نه ده چې زه پردي ته یم راشه زما په وطن باندې بمبارد وکړه چې زه تر څو له طالب خپل حقوق واخلم له طالب خپل زه قصد واخلم که چیرته تاسو د افغانستان تاریخ وګورئ ورسئ دغه د مجاهدینو دورې ته صافی صاحب په عمر کې زموږ نه ډېر زیات دی ماشاءالله هغه دلته د دې تاریخ د سترګو لیدلی حال به درته وایي چې په افغانستان کې کوم ډول خانه جنګیانې رامنځته سوې څومره خلک ووژل سو په
په همدغه ډول باندې اوس دننه په افغانستان کې موږ پوهیږو چې موږ ستونزې ډېرې دي، مشکلات مو ډېر دي، له طالب نه ډېرې زیاتې غوښتنې لرو. خو که چېرته هغه نه منل کېږي یا د ولس خبره نه اورېدل کېږي، دا په دې معنا نه ده چې زه اوس پاکستان راولم دننه په افغانستان کې بیا هم خلک ووژنم او زه د طالب نه د دې خبرې قصد واخلم. دا هیڅ منطق نه مني. نو هیله مې له خپلو افغانانو دا ده چې په دغه وخت او په دغسې حساس موضوعاتو کې تاسو لږ خپل دا دریځ او خپلو خبرو خپل قلم او خپل ژبې ته متوجه سئ، د دې پر ځای چې تاسو راپاڅېږئ د طالب او د افغانستان داخلي ستونزې دا په خپل ځای پرېږدي، په نړیوال سټیج باندې خپل غږ پورته کوي. ایران په کاناډا کې، په امریکا کې، په اروپا کې، په ټوله نړۍ کې په میلیونونو راووتل، خپل لاریونونه یې وکړل د خپل د سیسټم خلاف. خو دا په دې معنا نه ده چې دوی دغسې زموږ او ستاسو په څېر درېمګړي ته وایي چې راځه په ایران باندې حمله وکړه چې تر څو موږ دلته دا سیسټم بدل کړو یا دا او یا هغه. نو هیله مې دا ده چې موږ او تاسو دلته ماشاءالله ټول دلته چې دا ژوند کوئ، په اروپا کې، په امریکا کې، په انګلیسي ژبه، په جرمني ژبه، په مختلفو ژبو باندې تاسو خبرې کولی شئ. دلته ملګري ویلي وي چې تاسو چې شی وسه کېږي ویې کوئ، پاکستان ته کنځلې وکړئ، توهین وکړئ. نه، په توهین او په کنځلو باندې موږ او تاسو خپل ځان ته کم راځو. دا زموږ او ستاسو سټنډرډ او معیار باید نه اوسېږي. په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یو خپرونه جوړ کړه، یو لایف ویډیو جوړ کړه چې هر څه کولی سي وغږېږه چې دغسې پاکستان حکومت یو تروریستي هېواد دی، د زما پر خاوره باندې یرغل کړی، زما عام خلک وژلي دي، ولې نړۍ دې خبرې ته توجه نه کوي؟ دغسې زه به راپاڅېږم وایم به چې دغه پاکستان زما پر وطن باندې بمبارد کړی، د روژې میاشت ده، زما انسانان یې وژلي، زما د وطن خلک یې راوژلي دي، ولې د دې پوښتنه څوک نه کوي؟ چېرته د نړیواله ټولنه، چېرته د حقوق بشر، چېرته د هغه انسانان چې پر نړیوالو په غټو غټو سټیجونو باندې ودرېږي